د ورو سوال کړی دی چې زما یو ملګری یو جنۍ غوښته غواړي د داسې کورنۍ نه چې هغه کورنۍ زه ډېره ښه پېژنم. مشکل دا دی چې دې ملګري زه د دې نه خبر کړی یم چې د ده بچي نه کېږي، د یو علاج د لاسه څه بیماري ورپې راغلي د هغې د لاسه علاج کوي، د هغه علاج د لاسې هغه بیماري نو خو الله ښه کړو خو اوس یې بچي نه کېږي. او د دې نه زه ښه خبر یم او دی راته هم ویلي چې د دې اوس علاج نه کېږي، ډېرو ډاکټرانو پسې لاړم خو دا مسله نه حل کېږي چې ستا بچي ډاکټري اصولو مطابق ستا بچي نه شي کېدی. نو بیا ما پوه کړو چې نو اوس غلی شه سله ته بیا دې کورنۍ ته د دې جنۍ خبره کړې او که کې ورته نو بیا ورته حقیقت ووایه چې ما کې دا بیماري شته، خو هغه زما خبره نه اوري. او څو څو پیرې مې ورته دا نصیحت وکړو وایي چې نه زه دغه کور کې رشته کوم او دې خبرې کولو ته ضرورت هم نشته چې زما بچي نه کېږي. سوال دا دی چې که زه غلی پاتې شم نو په ما باندې به څه ګناه وي او که نه به وي؟ ځکه چې دلته یو طرف ته زما ملګری بل طرف ته زه هغه کورنۍ هم پېژنم. ګوره دی مؤمن، الدین النصیحه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دین د خیرخواهۍ نوم دی. ته اوس خیرخواه دی، د دوی هم خیرخواه دی، د ده هم خیرخواه دی. نو جواب د دې سوال هغه دا دی، اول خو دا خبره زده کول پکار دي چې د فقهاو په دې منځ کې په دې خبره کې اختلاف دی په خپل منځ کې چې دا بچي نه کېده دا په نکاح کې یو عیب ګڼلی کېږي او که نه. او راجح قول دا د دلایلو په رڼا کې چې دا ښه صحیح عیب دی په نکاح کې، ځکه چې بچی پیدا کېده دا د نکاح په مقاصدو کې یو لوی مقصد دی. بچی پیدا کېده یو لوی مقصد دی د نکاح، او چې بچی نه کېږي دا عیب دی. امام ابن قیم رحمه الله دې باندې ښه تفصیلي خبره کړې ده او بیا هغه هم ترجیح دې له ورکړې ده. ښایسته لنډه خبره دا ده چې هر هغه کار ګوره، هر هغه کار چې د واده مقصد پې نه پوره کېږي او هر هغه څه چې د څه دپاره چې دا واده کېږي هغې ته به انسان نشي رسېدی د دې بیانول پکار دي. او که یې بیان نه کړو نو دوکه یې ورکړه، او که چېرته داسې نکاح وکړی د ښځې سره او حقیقت یې ورته ونه وي او سبا له ښځې ته پته ولګېده نو د دې ښځې سره حق شته چې دا د نکاح فسخ کړي. ښځې سره دا حق شته ځکه چې ده له دوکه ورکړې ده، دا عیب یې ترې پټ ساتلی. او بیا بعضو معاصرین علماو لکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله داسې نورو محققین علما هم دې له ترجیح ورکړې ده چې د ښځې بچي نه کېده یا د نارینه دا ښه صحیح عیب دی. نو چې چاته نه مخکې نه پته چې زما بچي نه کېږي یا د دې زنانه بچي نه کېږي نو دوی به ښه صفا خبره کوي، او که دا پټوي نو دا بیا دوکه ده. دې ورور ته موږ دا وایو چې ستا په دې ملګري دا لازم دي چې د هغه کور والا ته دا ووایي چې زه دا جنۍ غواړم خو ما کې ګوره دا مسله شتي. که چېرته په دې سره یې ماله راکوئ نو ډېره ښه ده، واده دې ورسره وکړي نو د هغوی مرضي ده. او که چېرته ده دا خبره پټه کړه او هغوی ته یې ونه وي نو بیا دې دوکه ورکړه او هغوی وله جنۍ ورکړه واده وشو او سبا له جنۍ ته پته ولګي چې ده بچي نه کېږي او ده موږ سره دوکه کړې ده نو د جنۍ سره حق دی د نکاح د فسخ کولو او ماتولو، دا د جنۍ حق دی شرعي. دا خو د هغه د ملګري خبره د ورور مسله. د ورور ته موږ دا وایو چې که چېرته ته په دې خپله خبره باندې یقیني رسېدلی او پوهه یې پې چې داسې ده چې دی بیمار دی او د ده بچي نه کېږي او علاج یې نه کېږي نو بیا په تا باندې لازم دي چې ته هغه کور والا خبر کړې. دا خیرخواهي ده ګوره. ها داسې لازم نه دی چې ته دې خبر کړې چې وایي بچي یې نه کېږي، اشارتن دې ورته داسې ووایي چې د دې هلک نه غلی شئ، اشاره ده بس ختمه شوه، د دې هلک نه غلی شئ. که هغه وایي چې نه ولې غلی شو او اصرار کوي چې نه موږ ته حقیقت ووایو بیا ورته حقیقت بیانولی شي. او چې دا ملګرتیا خرابه نه شي نو دا خبره دې پټه وکړي، هغوی ته دې مو وایي چې هغه ته به یې نه وایي، زما خبره به هغه ته نه رسوي، خو دا خیرخواهي ده.
دوکي کې خو نه راځي که نه ملګري سره که څوک وایي چې ملګري سره دوکه ده نو دا څومره لویه دوکه ده چې د یو جنۍ پوره ژوند تباه کړي دا خو هېڅ خبره نه دا وړه دی د ملګري په دې دغه کې که هغه دې خفه هم شو په ده ملامتیا نشته ګوره چې څوک د نه هم تپوس وکړي د یو هلک او د یو جنۍ په باره کې ښه صفا خبرې به کوې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د چا نه چې نصیحت وغوښتی شي نو دی امانتګر دی په امانت کې به بیا خیانت نه کوې صفا خبرې به کوې چې ستا روري رور خپل رور دی او یو سړی راشي تا ته وایي دله لور ورکوم او ستا دا رور نشهیز دی لور وله ورکوې خو نشهیز دی ګورې رور زما دی منم خو که ته وله دا لور ورکې خو زما رور ګوره نشهیز دی یا دا چې ګوره منځونه نه کوي یا ګوره ښه صفا درته ووایم چې تعلیم معلیم یې نشتي ګوره یا ښه صفا درته ووایم چې په ده کې په بدن کې دا بیماري ده ګوره دا خبرې به ټولې ښه صفایي دي خیرخواهي د هر مؤمن دپاره عجیبه مزاج دی د دې بعضو خپل نشیز بیدینه بدتمیزه ظالم رور او بچی له دینداره ښځه ګوري دینداره او چې سبق یې ویلی نو بیا خو ډېره ښه ده نو ته د خپل مباره کې څه ته خو د خپل ته هم وګوره که دې څومره اوبه وکړې ته خو یو پردۍ ماشومه یو جنۍ تباه کوې خو ته د خپل خو هم وګوره که ښه بیا خپله خور لور داسې سړي له ورکوې وایي نه لیونۍ یم هسې نشتي خیرخواهي ډېره کمه شوې ده مؤمن به داسې ښه صفا خبره به کوي چې وایي زما رور دی وګوره دا بیماري پکې شتي دا مسله پکې شتي دا زما زوی دی وګوره بېدینه دی که صفا خبرې به کوې دې ته دین وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله فاطمه بنت قیس رضی الله عنها راله ګورئ نصیحت ته او خیرخواهي ته وی یا رسول الله دوه کسان راغلي دي ما غواړي یو معاویه رضی الله عنه او دویم ابو جهم رضی الله عنه دا دواړه راغلي دي نو مشوره یې اخیستې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو څه وایئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هر چې معاویه دی نو فانه صعلوک نو خو ځان له غریب سړی دی فقیر سړی دی مال ورسره نشته دا خو حقیقت دا دی فانه لا مال له هغه ځان له مال نشته هر چې ابو جهم دی نو فانه ضراب للنساء هغه ګوره ښځې ډېرې وایي مشهور دی په دې باندې یو روایت کې راځي چې هغه امسا د اوږې نه نه کوزوي لوړې همیشه به اوږئ او یو معنی دا هم دی چې دې سفرونه ګوره ډېر کوي کور کې ډېر وخت نه وي ابو جهم اکثر ګوره بهري دا اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه صفا خبرې وکړې معاویه ښه اوچت انسان دی ابو جهم ښه اوچت انسانان دي خو چې کومه مسله پکې ده هغه پکې ده بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اسامه بن زید سره یې وکړه نو الله بیا زما په هغه نکاح کې لوی خیر واچو د اسامه بن زید رضی الله عنهما سره چې کله نکاح وشو دا حدیث امام ابو داود هم راوړی نورو کتابونو کې هم شي دا مې صرف دې دپاره ذکر کړو چې یعنی په دې خبره کې به ښه حق بیانوي مخامخ که هر څوک ښه بیا بله نو دا نه چې دا بل سړی ډز هلته ورسېد ما پسې یو کس راغی یو ورځ ډېر عجیبه قصه را سره شوې مازدیګر مانځه نه بعد ما سره میلاو شو وایي دلته یو کس تاسو سره جومات کې کښېني و مې څه نوم یې ده وایي دا نوم یې ده او داسې کس ما راځي ما کله ناکله درس ته راځي نو وایي دی زما خور غواړي ته دې باره کې څه ما یې زه یې ګوره صرف دومره پېژنم چې کله ناکله درس له راځي نه ورسره علم شتي نه د سلفیت په عقیده او په دې داسې پوهه دی چې که ته له په دې نیت ورکې عام سړی دی یو څو ورځې کېږي درس ته راځي نور ګوره اخوا څه نشتي دا حقیقت دی څه خو ستا مرض دوه ورځې بعد چې ګورم هغه کس ما پسې راغی د چا باره کې چې ما خبره کړه
تا ولې هغه کس ته داسې ویلي هغه بیا تله ده ته یې ویلي دا مو اوس غټ هوښیار ښه نو تپوس بیا ما نه سله کوي چې ته ځې هغه خبره بیا هغه ته وړې نو ما نه تپوس سله کوي نو بیا هغه سره ما خبره په دې ختمه کړه ما په دې کې به سور کېږي شین کېږي نه ما نه تپوس کړی دی زه ذموار یم هغه ته دا ښکارېده چې دی په دې درسونو کې کښېني چې ته دا یو لوی مفتي وی او چې ته لوی عالم دی نو ما ګوره کله ناکله مې لیدلی دی نور ګوره خوا پسه پوه نه دی که ته په دې ولې خور ورکوې چې دې درسونو کې ناست او شیخ الحدیث دی نو ګوره غریب علي ته لوړ وایي او بیا مې هغه ته م ووایم دا حقیقت دی که ته خفه کېږي نو ما اوس تا ته څه ووایم ځه ته شیخ الحدیث یم که تفسیر والی ته څه پوهېږي وي نه نه پوهېږم ما هم دقه ویلی چې نه پوهېږي خو هغه یار ته ګوره هغه ته ما خبره وکړه او هغه راغی دلته یې قصه وکړه نو داسې به هم بیا نه کوي چې څوک دنه تپوس وکړي او ته د چا نه تپوس وکړي او هغه غریب دله جواب درکړي او په مؤمن به ښه ګمان کړي هغه به دله ښه جواب درکړي نو بیا و فتنې هم نه جوړوي چې دا خبرې به ته خورې او خلکو ته یې بیان کړي بس داسې ووایه چې به کور کې ووایه چې رښتیا نه کوو کور کې هم مه وایه چې پلاني راته دا ویلي اکثر د زنانه بیا خبرې بهر وباسي خو بس داسې ووایه چې بهی دا رښتیا نه کوو که دې نه خوښېږي او که دې خوښه شوي ویې والله اعلم